طالبانو نن بیا د پاکستان خوشحالولو لپاره کوم ګل ته اوبه ورکړ؟ ولې ورته خلک غوسه دي؟ طالبانو ولې له ملي ځواکونو ملي درې رنګه بیرغ، ملي سرود او ټاکنو ډاریږي؟ دا چې ملي بیرغ ولې له ارګه ښکته کړی دی او په یو شمېر ولایتونو کې ولې زموږ د نیکونو عکسونه پاک کړي دي؟ په همدې تړاو بیا ډېری هیوادوال ورته غوسه دي. دوی خپله غوسه د ټولنیزو رسنیو له لارې شریکه کړې چې موږ یې دلته له تاسو سره شریکوو. د ویډیو تر پایه راسره ملتیا وکړئ او یوټیوب چینل مو هم در سره سبسکرایب کړئ. په لومړي سر کې در سره د ستوري خان نظر شریکوم چې پر خپلې فیسبوک پاڼې یې لیکلي دي له ارګه به یې کوز کړي، له زړونو به یې څنګه وباسي. بادار یې بیګا کابل ته راغی او غلام ته یې امر وکړ چې درې رنګه ملي بیرغ د ارګ نه کوز کړه. غلام یې پر شین سهار د بادار امر پر ځای کړ. لعنت دې وي په داسې بې شرمه غلامۍ. دا چې د طالب ډول ته ګډېږي دوی د خبر وي چې دا خلک به مو حتی ناموس هم په لاهور ورخرڅ کړي. تاسې بس تماشه کوئ تماشاچیانو. مشهور خبریالې شبنم دوران لیکلی دي چې زموږ ملي بیرغ زموږ ملي ارزښت دی، ولې نړوئ؟ دا تاسو ته څه تاوان رسوي؟ او وږمه افغان چې د ټولنیزو رسنیو ډېره فعاله کارنه ده په دې اړه یې لیکلي دي چې ورته وایم چې موږ پښتانه خرمغز یو، بیا دوی کنځلې کوي. وګورئ پښتنو حتی د ښارونو له دیوالونو څخه د خپلو نیکونو میرویس خان او احمد شاه بابا تصویرونه هم پاک کړل چې د پښتون دغه کړنه د خرطوب نه ده، نو بیا د څه ده؟ او په بل ځای کې بیا بل پوسټ کړی دی او لیکلی دي چې کله پښتون ته ووایي چې د پنجابیانو په امر دی خپلو ارزښتونو ته بې احترامي وکړه، نو پښتون سپکاوي ته ملا وتړي. وا خرمغزه، ټوله نړۍ پر تا حساب کوي، واک ستا په لاس کې دی. ته څه اړتیا لرې چې د پنجاب په امر خپل ارزښتونه تر اویا خرواره خاورې لاندې کوي؟ او نجیب ننګیال هم چوپ نه دی پاتې شوی او پر خپلې فیسبوک پاڼې یې لیکلي دي چې په مار باور وکړئ، په رنډې باور وکړئ، خو په طالب یې مه کوئ. د دوی په سپین کفني بیرغ لعنت شه. ما د حکومت کې کار کوئ، نه همکارۍ ورسره وکړئ. دا د ملي نوامیسو، ملي تاریخ او ملي ارزښتونو دښمن نظام دی. دا نظام دوام نشي کولی. ډېر لږ انتظار وکړئ. دوی په لومړۍ ورځ سقوط دي. او اجمل ستانکزي لیکلي دي چې د ISI مشر راغی له ارګه یې درته ملي بیرغ هم کوز کړ. خو ښه ده چې وطن کې امن دی. تاسې هم غلي کښېنئ که نه بیا امن خرابېږي. کوم خلک چې ازادۍ د امنیت لپاره قربانوي نو نه د ازادۍ لیاقت لري نه د امنیت. او د لمر غازي په نوم له یوې فیسبوک پاڼې پوسټ شوی دی او لیکلي دي چې هر څوک چې د طالب پنجابي نه د افغانیت او پښتونولۍ تمه لري په خپل فکر د بیا فکر وکړي. طالب د افغاني ټولنې سره هیڅ مشترکات نه لري. طالب پردی دی. طالب د پردیو پروژه ده. د خدای لپاره دی خلکو ته سرونه او فکرونه مه ټیټوئ. دا په خیراتونو او زکاتونو رالویه شوې طایفه د ملي غرور او ګټو په نوم هیڅ څه نه پیژني. د دوی نه کرکه او بغاوت وکړئ. لعنت دې وي په دې طالب. د طالب په فکر او د دوی په فکر ملګري یې. او په آخره کې هم یو بل افغان علمګل سهار لیکلی دی چې د افغانستان ملي بیرغ، ملي سرود او افغان اردو د افغانانو ارزښتونه دي او څوک یې چې نه مني د افغانستان دښمنان دي. له تاسو مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره ضرور زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.